دوستانو سلامونه، خدای دې وکړي چې جوړه وروغست. د دې ویډیو هدف یا موخه دا ده چې څنګه دیوچاسره هم نظره ونه اوسیږو یا هم فکر ونه اوسیږو یا مخالف اوسیږو په کوم موضوع یا په کوم خاص څه باندې. نو څنګه به واست I agree up to a point but زه تر یو ځایه پورې موافق یم مګر that's partly true but دا تر یو ځایه پورې صحیح ده خو that's maybe true but دا کېدای شي حقیقت واوسیږي مګر نو تاسو ور اضافه کوئ چې هر څه غواړئ چې ور واچوئ یا ور اضافه کوئ. I see your point but زه ستا په موخه یا په هدف باندې پوه شوم مګر یا لیکن I guess so but زما په خیال سره مګر that seem obvious but دا پر ځای دی یا کېدای شي حقیقت واوسیږي مګر یا لیکن. I don't agree زه موافق نه یم. I don't agree with you زه ستا سره هم نظره نه یم یا ستا په نظر یا ستا په پر کم باندې فکر یا نظر نه لرم د دې موضوع په اړه باندې. I am sorry but I disagree زه بخښنه غواړم خو زه مخالف یم. Absolutely not بالکل په هیڅ صورت نه په هیڅ صورت یا په هیڅ شکل باندې نه. I am afraid I can't agree with you دا چې په مؤدبانه شکل باندې وایي I am afraid I can't agree with you زه فکر نه کوم چې تاسو سره هم نظر اوسېږم. That's not right دا ښه نه یا دا ښه نظر نه یا دا ښه خبره نه ده. That's not always true دا همیشه یا هر وخت حقیقت نه وي یعنی دا خبر شته که یا کم نظر شته لري دا همیشه صحیح نه وي. I don't think so زه فکر نه کوم. No that's not true نه دا حقیقت نه لري. No way هیڅ لاره نه لري هیڅ امکان نه لري. دوستانو خدای دې وکړي چې په ویډیو باندې پوه شوي یاست په کوم ځای باندې چې که پوه شوي نه یاست پوښتنه کولی شئ په کمنټ کې او زما ویډیو لینک د یوټیوب د نورو دوستانو سره شریک کړئ چې هغه هم د دې درسونو څخه برخمن واوسیږي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.